د درې مفاری د سوره ال عمران د 45 او 46 15 سلوختم او شپږ سلوختم دو آیاتونه په دې مذکوره آیاتونو کې یو د عیسی علیه السلام عبدیت او داغه بنده کېدل او دارنګ داغه ولادت او پیدایش په تفصیل سره ذکر کړي او دې تاریخ را نقل کولو کې مختلف حکمتونه او ذهن سازي دي. مریم علیه السلام چې ونه هغه په بیت المقدس کې د الله عبادت او بندگی کوله په مشرقي جانب کې لکه د سیرت او تاریخ نه معلومیږي د 14 کالو په عمر کې ونه جبرئیل علیه السلام راغله او نور ملائکه سره وی او دې ته خبر ورکو چې ستا یو زوی کېدل والده ناشنا زوی بدی چې عیسی ابن مریم دی او مسیح ته ویل کېږي. دې په دې خبره باندې تعجب وکړو چې زما بچرن کې زوی وشي عام عادت د دنیا خدا دی چې یو زنانه بچی کېږي نو یا په حلاله جایز نکاح باندې او یا ولعیاذ بالله زنا او بدکاری کړي. ما خدایو کارم نه دی کړي. نو جبرئیل ته خبر ورکو چې د الله سبحانه و تعالی د لپاره بچی پیدا کول د زنانه نه بغیر د اسباب او بغیر د خاوند نه د څه مشکل نه دی او الله په دې کار باندې قادر دی. نو دلته د عیسی علیه السلام عبدیت داغه پیدا کېدل او د غرنګ داغه به دعوت او بر اسمانونو ته خطل د ټول احوال ذکر کړی دي. دا د 14 کالو په عمر کې وچدي ته دا خبر ورکړی شوی دا په اسرائیلی روایتو کې راغلی حدیث کې راغلی دی حدث عن بني اسرائیل ولا حرج د بني اسرائیل واقعات بیانول شي چې کله زمونږ د شریعت او د قرآن سره متصادم نه وي. اذ قالت الملائکه کم وخت ویل ملائکه یا مریم یا مریم علیه السلام ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر درکې تا ته بکلمتین فیو کلمه باندې منه د خپل طرف نام د عیسی علیه السلام په باره کې لفظ د کلمه ویلا نو وجدار چې دا په کلمه د کن باندې پیدا دی شی چې د الله په کلمه د کن باندې پیدا دی لکه رسو قرآن کې براشي چې انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله چې کله یو سیسته اراده وکړي د پیدا کول شي سوي وشه سم دس هغه وشي. الله رب العالمین په کولو کې چې کوم د اسباب ته محتاج نه دی چې کله الله رب العالمین په کولو باندې راشي دا موږ تاسو ته د مشکل ښکارا کیږي چې را ګینی باران بغیر د وریځ نه کیږي او ماشوم بغیر د پلان نه ګینی نه کیږي دا لا علاج مرض به څنګه دغه شي موږ تاسو ته یو لین دین د کروڑو ښکارا کیږي. الله سبحانه و تعالی چې کله کوي نو رب العالمین د عجیب او ناشنا قدرت او طاقت ولده داغه ماشوم چې هغه د مور په غیږ کې داغه تربیت کیږي داغه حفاظت په سمندر کې کوي هغه ماشوم چې عام تر باندې د پلار د نطفه نه پیدا کوي الله رب العالمین چې وغواړي نبی پلار پیدا کوي. سونه واقعات د دین اړه دي. نو عیسی علیه السلام په کلمه د کن باندې پیدا کړی دی. یو د عام انسانان ماشومان چې پیدا کیږي نو عام په کلمه د کن پیدا کیږي خو هغه په واسطه د پلار باندې او دا بغیر د پلار نه پیدا شوی. رس براشي وکلمته القاها الى مریم د عیسی علیه السلام د الله کلمه ده چې مریم ته اچولې و او غلې ور کړې و. نو دا د خصوصي لقب دی او منه معنا د الله د طرف نه دا د متشابهات نه ده دا هغه کلمه ده چې نصارا په دې کې خطا شوی او یو ګوره کنه الله رب العالمین ځان ته نسبت کړی دی چې دا زمانه پیدا دی ولا عیاذ بالله خودلته منه معنا ده د من جانب الله د الله د طرف نه به د واسطه د پلان نه جبرئیل علیه السلام راغله او د مریم په غریبان کې سپکو واخو نو دې د وجه نه د عیسی علیه السلام کې به د ملائکه غوندي خو دغه وجه چې برم خاتلې دی الله برخه جوړلې دی ملائکه برخیږي د بخوراکم ډیر کم کو خپل کوریم نو وادیم نو کړي او د زود خبرې به ډیر زیاتې کولی د خبرې به کوله چې دنیا چې د دنیا محبت د تمام مصیبتونو جړ امداده هر مصیبت هر مشکل چې په انسان راځي د دنیا د محبت د وجنه او دا به ویل چې څوک د دنیا سره محبت کوي د مثال د شراب د سکون کې دی چې څومره شراب سکي خوند او مزه ول کوي او تندې سیوا کیږي د خرنګ د دنیا سره څومره چې محبت کې هغه مرو کې ورننوزي نو منه معنا د الله د طرف ناغه پیدا دی او دا مقصد نه دی چې د الله رب العالمین چې کوم دی جز دی ولا عیاذ بالله نو بکلمه منه په کلمه باندې له طرف د الله نه اسمه چې د دنوم المسيح مسیح دی عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم دا مسیح چې دی نو دای لقب دی
او ابن مریم د اسم کنیه ده او عیسی اسم محضه ده. عام طور باندې درې قسمه نومي، یو ته عالم وي اسم محضه او بل ته اسم کنیه وي. اسم کنیه هغه چې کله د یو چا اضافت او نسبت پلار ته وشي، زوی ته وشي، لکه ابو هريره او دغه رنګ ابن عمر، دې ته اسم کنیه وي. ابن مریم منه د مریم زوی. او لقب چې دینو دا د مسیح لفظ دی. مسیح یو په معنی د مبارک باندې راځي او مسیح چې په معنی د دین باندې راځي د سیاحت نه دی. دا به چې کوم د دعوت د پر به ګرځېدو او سیاحت به کو د په یو ځمانه د دعوت او تبلیغ نه د په باره کې راځي و دې چې کله د 12 کالو په عمر کې نو په بیت المقدس کې د اولنې درس ورکو، چې کله د تورات درس وکړو او د تورات ناشنا دغه ذکر کړل، دغه معرفت او دغه رنګ د الله سبحانه و تعالی د کلام او د الله پہچان فصاحت او بلاغت سره د چې کوم د خطابت او د تقریر انداز غم ډیر ناشنا و. نو چې کله دا بیان وکړو نو په دې کې د بنی اسرائیل او د يهودو لوی علما دغه مشران فقها ناس هغه ولکه تعلق ولډر کم عمر دی او ناشنا خبرې وکړلې. یو بل تی ویلې ول دته علم چې دینو دا وهمي دی او دا بره د اسمان نه دته د خبرې راځي، د علم دا الهي دی. د قوجره دی چې کله د يهودو علاقه ته ورل بیان وکړو نو دغه د وجه نه خلک په د باندې رحمت شو. ان من البيان لا سحر، حدیث کې راغلی بیان کله ناکله چې کوم د په انسان کې ناشنا انقلاب راولي. تاسو ګورئ د محبت چې چا څه پیدا کیږي غالبا د بیان د وجنه، د خبرو د وجنه. او د قوجه د چې الله سبحانه و تعالی د قران کریم ولې چې کوم دی یو خالده او طالده معجزه پر خودلې وجه دا چې د کلام د وجنه محبت پیدا کیږي. نو چې کله د بیان کوم نو د خلکو به سره محبت پیدا کېدو. نو وجه د مسیح په معنا د باندې ګرځیدون کې د دې د وجنه د دجال په باره کې لفظ د مسیح راغلی دی. اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. ځکه داغه به سلويخ کاله عمر سلويخ ورځي او په ټوله دنیا کې به ګرځي سوا د حرمینو نه مکه او مدینه ته بنشي داخله دله. یا هغه ته مسیح ځکه ویل کېږي لانه ممسوح احد عینيه داغه او د یو سترګه به بوټه راوتلې. د په باره کې د مسیح ځکه ویل کېږي چې مسیح په معنا د سهلا سراخون کې باندې د چې بکله په برګي مرز والا باندې په مرزادي ډون باندې بلا سراخ کاغو دغه سرمنه به एकदम ټیک کېدل او ډونواله به ټیک کېدو. نه د دې وجنه د ته مسیح ځکه ویل کېږي. مسیح په معنا د مبارک او د مقبول باندې مرضی. عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم. دلته د اسم کنیه او د مور د نوم او د غرنګ د لقب ولې ذکر کو؟ وجه دا چې د نورو پیغمبرانو قران کریم کې صرف نوم ذکر شي، بس صرف ویل شي چې ابراهیم یا شعیب یا چې کوم دی لوط یا نوح علیه السلام، نور خبرو سره نه ذکر کیږي. وجه دا ده چې د په باره کې افراط او تفرید شوی. يهودو به ول عیاذ بالله د تولد زنا ویلې او ول د زنا نه پیدا شوی مریم زنا کړي ول عیاذ بالله. او نصارو به ویل پلاری نشته دی نو ول څه کدا چې کوم دی به پلار پیدا شونه د الله زوی دی ول عیاذ بالله. نو قران کریم د تدریونه نمونه ذکر کړي چې تاسو خطا شوی دا ولد زنا نه دی، د زنا نه دی پیدا، د ابن مریم د مریم نه پیدا دی او مسیح دی مبارک دی او د غرنګ د الله نه دی پیدا بلکې مور رشتہ دی چې هغه مریم علیه السلام ده. قران کله په دې نوم کې ګوره دعوت ورکړي. وجیهن منه د بمخوريزي وجیه هغه چاته ویل کېږي چې هغه سیدی وقاری په دې مخ کې سنجیدګي. بعض انسانانی کنه چې د عمر په اعتبار باندې مشرانی خدای خبرو ته چې وګوري سړی د او ته تعجب وکي چې دا څنګه خبرې کوي، د خلینو غړي وړي خبرې وباسي. وجیه هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه ته څوک مخامخ نشي کتلې او هغه مخامخ پیغور نشي ورکولې، مخامخ ته کنزل نشي کولې. ناشنا خبره ده د وجیه لفظ قرآن ولې ذکر کړي؟ د دې وجه ده چې ټیک د يهودو بدته ولد زنا ویلې خو چې دته به مخامخ شو کنه نبی به ته مخامخ هیڅ هم نشو ویلې. د الله یعرب ور کړو. تاسو ګورئ چې کله په یو سړي باندې الزام ولګيږي ول عیاذ بالله ته چې ولې چې ستا مور زنا کړې ده او ته حرامي او د غرنګ ته دسي نه دغه څنګه حیثیت راول ویږي. هغه غریب بچا سترګ نشي ملاوولې، هغه اعتماد ختم شي. لیکن د په باره کې چې کوم دی اگر که يهودو دا خبرې کړې وي خو د اعتماد نو ختم شوی د چې په دعوت کو خبره به کوله څوک ته مخامخ نشو کتلې. نو ځکه دا وجیه ویل دي. بعض انسانان به توینه مخامخ ته نشي کتلې، یقینو کسل دغه نه حیا ورزي. دا خبره یاد ساته څومره چې د سنجیدګي سیوا او د الله عبادت او بندګي دي سیوا کوله او د غرنګ چې کوم دی کنزل دي نه کوله، غب شپ دي ډیر نیسو او د غرنګ پرتی دي ډیر نه
ویلې یقینو کا هغه عمر به د وجاهت په مخ کې زیات سیوا کیږي هغه عمر به سنجیدګي ابد سیوا کیږي عمر زنهو د خبره کړو د ماشومان سره ډیر غپ ملګوي ځکه داغه د وجنه وجاهت به کمیږي بیا پر پسې ټوکی کوي او د سي بيدبي به کوي او بیا برداشت نشي کولای دغه وجه ده هغه ورشي د ماشومان سره د زنانو سره ناس ډیره مکوي نو وجيها في الدنيا والاخره دا ذکر ویلي ومن المقربين او دا بدني ذکر شو نه بیم اذ قالت الملائکه دام رایت کله چې ویلی او ملائکه یا مریم او مریم علیه الصلاۃ والسلام ان الله يبشرك يقينا الله تعالی ته بشارت او زیر درکې بکلمتين فیو کلمی باندې منه د خپل طرفنا اسمه چې داغه نوم المسيح مسیح د عیسی ابن مریم دا سبل څوک نه دی د عیسی زوی د مریم دی وجيها في الدنيا والاخره دا به مخورزي په دنیا او په آخرت کې ومن المقربين او دا د نږدې کړه شو نه به ويكلم الناس او دا به خبرې کوي د خلکو سره په الماضي په څنګه کې او په غیګه د مور کې وکاله نو دارنګ په پوخ عمر کې ومن الصالحين او دا لاس کې چې د بد کامل پورا نیکانو نه به د آیت بازي فائدې به ان شاء الله سبا ني درس کې ذکر شي